سلامونه احترامات مومنه قدرمنو نوروز عمر امید راغلی ما د لاچۍ دغه علاقې ته چېرته چې په ډېر تعداد کې فارمونه راغلي دي د بیرې موسم دی راغلي یو د ګل دالي خان فارم ته څوک چې د پېښور څمکنو سره تعلق لري دغه دا پیټۍ دی نن دویمه درېیمه ورځ ده چې د ورنه شاتکشي هم کړې ده خو ډېر زیات ګیلهمن دی ډېرې زیاتې ګیلې لري د فارم د مارکیټ نه د شاتو نرخونو نه د خپل دغه ستړي ژوند نه د سره خبرې کوو دا خبرې را سره واورئ او چېرته ځئ مه السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام لږ به اوچت اواز سره خبرې کوې ځکه ته ویډیو هغه نه لرې صحیح ده کوم ځای سره تعلق ساتئ یاره څمکنو سره تعلق څمکنو سره څومره ټایم کېږي چې مچو کاروبار کې یاره تقریبا 25 کال وشو 25 کال دی وشو څو پیټۍ دي دا پیټۍ 200 پیټۍ دي نو تقریبا د کال په دې باندې خرچه څومره راځي او بیا څومره ګټه کوي یاره د خرچې هم په حساب نه دی کړی دغه چې دی ګټه د سیزن خبره نو بل شاتو خبره مې چې شات ریټ ښه نو بیا ګزاره کوي چې شات ریټ کمزوري بس بیا انخرات داسې تقریبا څومره خرچه به راځي د کال یا کال خو چې سم نه د 200 پیټو راځي دغه 15 لکه روپۍ خو بیا راځي لکه اوس چینیان هم ګرانې دي ګاډو ډیزل هم ګران شوي یو ځای ته په لس راتلي اوس په 1.5 راځي صحیح هر شی ګران شوی بله خبره دا ده چې شاتو ریټونه هم نه نو سړی لږ مجبوره شي که نه تنګ شي پکې هر سړی اوس د مچو په کاروبار تنګ دی وایي دغه چې دی هلته خرچې پسې سیوی دي شات ارزان دي داسې حساب کتاب دی نو څنګه کیدی شي چې دا کاروبار ښه شي ډیلرانو کې مسلې دي او که مچوالا کې مسالې خو ډیلرانو کې هم دي او مچو والا کې هم دي چې اتفاق یې نشته دی دا چې اتفاق وکړي که نه بیا هر څه بل شي خو اتفاق نشته دی موږ مچو والا په یو بل اړخ روان یو اتفاق وکړو انشاءالله هر څه به ښه ډېر کېږي نو فرض که اتفاق هم وشو دا کاروبار به بیا ښه کېږي څنګه څه کول پکار دي مخته دا پکار دي چې خامخا ډیلران هم داسې دغه وکړي چې زیاتی نه کوي او کار داسې کوي چې مچو والا دا سختي سوختي دا ځنګل کې تېرول دا هم دې ته هم خیال وکړي ځان ته هم خیال وکړي چې داسې چې هغه هم دا نه ده چې یاره موږ نه شات والي او بیا دې هغه ځان خرڅ کړي نه چې داسې وایي چې موږ هم پیدا کړو هغه هم پیدا کړي او خلک وایي چې یاره مچوالا ملاوټ یې کوي دا ملاوټ څنګه کېږي په دې کې یاره ملاوټ چل خو موږ له نه راځي او بله خبره دا ده که څوک ملاوټ کوي خو خپل ایمان له چپه ورکوي که او کوم ملاوټ مچو والا کوي خو ډیلر بیا هم کوي که نه څه طریقې سره بیا کوي که نه ډیلران څنګه ملاوټ کوي څه طریقه به وي خو ډیلران دا ګورې نه د جعلي دغه سازی شات او بې خرڅۍ اورې بېکاره شات او ښه شات ګډ کړي او دا بیا دغه کې خرڅوي نو خو دغه رنګ دا ملاوټ شو که نه شی خو هغه دی چې ته اوریجنل شی خرڅ کړي اوریجنل شی دغه کړي نو ته څه وایې چې ډیلران چې کم په اسان ریټ کې دلته اخلي دوی ځان ته مزدوري پکې کوي که نه لازمي بیا کوي نه دا ګاډي خو د دې مچو والا لاسه ورته ولاړې دي په دې بنګلو کې چې اوسېږي داسې خو نه اوسېږي ولې دوی تیاری نه کوي یا غټې ټیکې خو نه لې خو همدې مچو والا د پوټه کې نه وکړي ولته او دا اوس چې کوم ستاسو دا یونین د هلې ځلې شروع کړي کوششونه کوي انشاءالله دې سودا به کامیاب شي الله په موږ سټیټ کې اوري دې سه به انشاءالله لینډ سم شي نو تاسو ورغلي وئ دغه احتجاج چې کم وشو یاره زه خو نه وم په موقع نه وم زه مچو کې وم نه راته پته وه او بیا مې ویډیوګانې وکړې ویډیوګانې دې وکتې نو کم ملګري چې دي ورکې پېژنې نامې درځي او کم درته مخلص ښکاره شو یاره نامې خو بله خلک دی نامې خو داسې نه راځي خو لکه کم پروګرام چې و هغه ما وکتو ډېر ښکلی مزیدار پروګرام څه ریزلټ یې راوتلی دی د دې پروګرام انشاءالله که راوتی نه خو به وځي ډېر زر به لینډ سم شي انشاءالله تا څه دغه ولید څه ریزلټ دی ولیده اوسه پورې لکه تېر کال نه څه کال څه ښه والی راغلی د مچو والا په ژوند کې لکه ښه والی دا راغلی چې یاره اوس دا دې خبرېږو چې ریټونه هم سیټ کېږي لینډ سیټ کېږي ورته اورې مخکې خو به دا نه خو چې مچو والا څه به چا څه وکړه هغه به شي که نه اوس خو دونه شوه چې زه د مچو والا
دونه خبره خو کولی شي که دا کم کس شهید شوی او شفیع الله شهید د دغه په حق کې چې کم احتجاج جوړ شو دې نه مخکې هم ډېر کسان مړ شوي دي هغوی دپاره چا آواز نه دا څنګه پازیټیو دغه د اکټیویټي ده که نه که دا ښه کار وشو او دا بالکل ښه کار وشو دا شو یا د پولیس چیړل شو یا دغه شو دا خو ګوره مچو والا همدې شیانو نه تنګ یا دلته غله وچیړي یا څه وکړي یا څه وکړي یا پولیس په لارو چیړي اورې موږ هغه شی نه ساز کړي یا پاسپورټ ورته وایي که څه به هغه خوا ډولې کار کوي نه یار هغه تاسو ته چا درکړي وو تر نه پارم کې ساز کړي په پیسو هم ساز کړي ښه خو لکه څه کار اپارمنټ چې کم دی اپارمنټ چې کم دی هغه خو چې موږ په لمبر وایي راکړه پارمنټ څه زموږ څه ته څه چې پرمټ دومره کار نه کوي لکه نمبر سل نوټ هغه 100 روپو نوټ ښه کار کوي دا پرمټ مربټ ته وایي کار نه کوي ما ویل دا خو دې ساز کړی دی 100 روپو لري ښه او که دا پرمټ در سره نیم د 100 نوټ کار کوي که نه کوي دا خو ډېر ښکلی کوي نو مطلب هغې باندې دا پیسې ورکول نه وو په کار نه که نه نو که ګوره پولیس خو د حفاظت دپاره دي چې یو سړی غلط وي هغه تالاشي والي شک پرې راشي چېرې تاسو باندې مې شک دی هغې دپاره دي دې دپاره خو نه دي که نه چې اوس مچۍ دي مچۍ هم د لیسار یا موږ چې 100 یا 200 ورکوو خو دا دې دپاره ورکوو موږ چې ایسار نه شو مجبوري شي که نه ځکه چې پرمټ کار نه کوي او دغه شی خو کار کوي نو موږ ورشه دې نه پیدا وایو صحیح کله هم هغوی ته بیا رنګ نه دی کړی چې یاره تا دا پرمټ راته ساز کړی دی او د دې اوس زه پولیس والا راګیر کړی یم صدر صاحب کار دی ما ساز کړی دی دا د اوس هم راسه جب کې دی خو پوټیا کار نه کوي ورنګې نه سازوم هماغه پرمټ دی هغه 100 روپۍ پرمټ ښه کار کوي ځکه چې دا که یو شی کار نه کوي څه پکې پیدا نشته صحیح ډېره مننه د وخت راکولو ډېره مننه